د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني بیرته افغانستان ته راځي. دا خبره څومره حقیقت لري؟ که ټوله ویډیو را سره وګورئ نو په حقیقت به پوه شئ. ناتایید شوي سرچینو خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني د څو هیوادونو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرو ته شروع شوی ترڅو د نورو پخوانیو چارواکو غوندې بیرته افغانستان ته راوګرځي او په خپل هیواد کې ژوند وکړي. سرچینو زیاته کړې چې د دریو هیوادونو هر یو قطر، عربي متحده امارات او امریکا خاصو استازو له اشرف غني سره لیدلي دي. څو ورځې وړاندې یادو استازو د طالبانو په غوښتنې افغانستان ته پټ سفر درلود چې 2 ورځې یې دوام وکړ. په یاد سفر کې یادو چارواکو د طالبانو له ټولو ډلو او مشرانو سره بېلابېلې پټې ناستې کړې دي او په یاده موضوع یې بحث کړی دی. سرچینو زیاته کړې چې له ټولو سره توافق ته رسېدلي، خو طالبانو یو څو شرطونه هم وړاندې کړي دي چې ډاکټر اشرف غني به هیواد ته په داخلي موضوعګانو کې هیڅ راس لاسوهنه نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي او همداراز به هیڅکله هم نه په انتخاباتو کې ګډون کولی شي او نه هم کومه دولتي وظیفه ترسره کولی شي. له طالبانو سره تر لیدنې وروسته یادو استازو دوبۍ یا عربي متحده اماراتو ته سفر کړی ترڅو له اشرف غني سره د یادو موضوعاتو په تړاو خبرې اترې او مذاکرات وکړي. کله چې په 2021 کال اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه نو بعضې رسنیو داسې رپورټونه ورکړل چې د دوحې په مذاکراتو کې امریکا او اشرف غني له طالبانو سره وعده کړې وه چې افغانستان به طالبانو ته تسلیم کوي. خو دا یې هم ورسره ویلي وو چې د جمهوریت له سقوط وروسته به د انتخاباتو له لارې د غني په ګډون ولسمشر ټاکي او هم به امریکایي پوځیانو ته د هیواد په داخل کې 4 لوی امریکایي اډې ورکوي چې پوځي فعالیت به له طالبانو سره یو ځای کوي او د طالبانو پوځیانو ته به د روزنې په باره کې به همکاري کوي. بل مهم شرط یې دا و چې پخواني افغان سرتیري به بیرته خپل وظایفو ته راغواړي. تر دې دمه د دغو شرطونو یو هم نه دی تطبیق شوی. دا چې یاد موضوعات به کله حل شي، راتلونکی وخت به یې ځواب ووایي.